د شهرت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول درانه اوریدونکي به روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې به په تن وي. دا د یو ځل بیا ستاسې د خوښې ستور مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اوریدونکو، نن درته د ستور مزل په خپرونه کې د نیشاپور شاهین داستان یا ناول 11مه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د 11مې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې 13مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو یوه هیله له تاسې لرم چې دا خپرونه را سره هم د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدې تاسې د نیشاپور شاهین داستان یا ناول په 13مه برخه کې اورېدلي و چې همت د خپل موضوع په لور را وګرځېد او ویې پوښتل، آیا د ایلک خان په اړه دې کوم خبر ترلاسه کړی دی؟ بدري تاج په اثبات سره سر وخوازاوه. هو، زما کارکوونکو د هغه په پیدا کولو کې بریالي شوي دي. ایلک خان د یوه سوالګر په کالیو کې مهترلا ته د خپل یوه کارکون کتلو ته ورغلی و. هغه مسلمان کارکون په ښکاره توګه د هندو په کالیو کې د مهترلا د راجا په ځای نوکر او د هغه د استبیل څارونکی و. د ایلک خان سره یو نوې مسلمانه پیغله هم ملګرې وه. دا نجلۍ هلته د نګرکوټ په مندر کې نڅوونکې او بدپالونکې وه. هغه خو په ښکاره توګه د مهترلا زیارت ته راغلې وه، خو د هغه اصل کار د راجا په استبیل باندې ولاړ ایلک خان ته د شمال د هندو راجاګانو په اړه مهم معلومات ورکول و. ځکه د کوهستان د شوامک په سیمه کې چې څومره هندو راجاګان دي، هغوی خپل ټول کارونه د نګرګوټ د ستر پروهټ په مشورې او صلاح سره ترسره کوي. هغه نجلۍ په مندر کې کار کوي، اما نومیږي او د لوی پنډت په سترګو کې ستره مقام لري. دا دوه علتونه لري. لومړی دا چې دا پیغله ډیره ښایسته ده. دویم دا چې هغه د مندر په ټولو نجونو کې ښه نڅا کوونکې ده. ایلک خان هم د مهترلا د کارکوونکو څخه د هغه ځای د راجا په اړه معلومات ترلاسه کول غوښتل، ځکه په دې ورځو کې په هند کې دا ډنډوره خپاره شوې ده چې د غزني حکمران شهاب الدین ډېر ژر په هند باندې حمله کوونکی دی. په دې خاطر د دې ځای ټول راجاګان، مهاراجاګان، د اجمیر راجا راجي، د بهتورا راجا او د هستاپور راجاګان دي رای تر نظر لاندې خپل ځانونه راوځای کوي. هغوی دغه دواړه ورونه خپل مشران منلي. ایلک خان د خپلو کارکوونکو په واسطه په ډیره بیړه دا معلومات راټولوي او دا یې معلومول چې کوم راجا څومره لښکر لري او څومره د هندوانو د متحد لښکرو سره رايوځای کوي. هغه مهترلا په دې نیت راغلی و. هلته د هغې کارکون سره پاتې شو چې د راجا استبیل مشري په غاړه لري. ښایسته عما هم همالته ورسېدلې وه. درې واړو په داسې حال کې چې په نیمه شپه کې په پوره راز سره خبرې کولې ونیول شول، ځکه چې د استبیل یو هندو ساتونکي د هغوی ټولې خبرې اورېدلې وې. د مهترلا مسلمان کارکوونکي عما او ایلک خان دواړو ته د تېښتې فرصت برابر کړی و او په خپله یې د راجا د نوکرانو لاره نیولې وه او تر مخه یې ولاړو د هغو سره جنګېده. بالاخره هغه هملته شهید شو. ایلک خان ته د تېښتې لاره پیدا شوه او هغه د عما سره د نګرکوټ لوري ته وتښتېد. خو د مهترلا راجا د خپلو نوکرانو په واسطه دواړه تعقیب کړل. ایلک خان او عما چې څنګه د نګرکوټ مندر ته ورننوتل، نو د راجا عسکر هملته ورسېدل او دواړه د جاسوسۍ او غدارۍ په نامه ونیول. ایلک خان یې ونیو او بیرته یې مهترلا ته یووړ. خو د مندر د لوی پروهټ په سپارښتنه عما همالته له ځانه سره وساتله. د لوی پروهټ پرېکړه ده چې په دې ځمکه بدي او ګناه زیاته شوې ده، په دې خاطر انساني قرباني غواړي. اوس راته څرګنده شوې ده چې عما د دې قربانۍ لپاره ټاکل شوي او هغه به د کرشن مراري په پښو کې حلالوي او د پروهټ د وینا له مخې به د دې قربانۍ وروسته د هند په پنډتانو هر ډول مصیبت تم کړل شي. بدرینات لږ څه تم شو او بیا یې ول. که څه هم د هغه کلا ښکلی مندر څخه به د عما خلاصون شونی نه وي، ځکه هغه په یو لوی او ستر غارې پروت دی او درې واړو اړخو ته د دیوالونو په څیر عمومي شکله ستر ستر غرونه پراته دي او لاندې ترې دریاب بهیږي.
مندر ته د ورنوتلو لپاره یوازینۍ لاره د هغې په شرقي برخه کې ده، خو هلته هم داسې کلکه پهره ولاړه وي چې الوتونکي ترې هم دننه نشي تللی. خو بیا هم ما مهترالله ته خپل یو کس ورلېږلی دی چې د ایلک خان د ازادېدو په اړه هڅې وکړي. دغه سړی پرمانند نومیږي. هغه د یو پنډت په بڼه هلته ورغلی دی او همالته د مهترالله د ښار دننه د شرق په لورې د جمنا د دریاب په غاړه د پنډتانو په یو شپنځای اشرم کې اوسېږي. د دې ځای نوم ناراین اشرم دی. د هغه سره دوه درې نور کسان هم شته. دوی ټول یو ځای د ایلک خان د ازادېدو هڅې کوي. همت ژوره ساه واخیسته او ویل د دې مقصد دا شو چې زه به لومړی مهترالله ته او بیا نګرکوټ ته ځم. بیا همت خپلې پښې راپورته کړې او ویل اوس به زه آرام وکړم، سبا سهار به خپله تګلاره ډاګیزه کړم. بدرینات ورته په اندېښنې سره وویل آیا ډوډۍ نه خورې؟ نه ډوډۍ نشم خوړلی، ما همالته ډوډۍ خوړلې وه او راغلی یم. بدرینات ترې یو ځل بیا وپوښتل تا ګاډۍ چلوونکی ملګری چیرې ولاړ؟ هغه کس چې تا ورته د اسماعیل په نامه خطاب کاوه. همت په خپل وجود باندې پلستن راخپره کړه او ورته ویل هغه وخت چې ته او زه او ګیان د پتاخو تر مخه ودرېدلو او په خپله حویلۍ ته ورننوتې، په هغه وخت کې ستا نور ملازمینو هغه له ځانه سره یوړ. زما په اند چې هغه به همالته په خواږه خوب ویده شوی وي. ګیان هم د همت تایید وکړ او ویل ستا خبره صحیح ده. کله چې ما تا ته پالنګ راوړو نو هغه مې همالته کتلی و. ما غوښتل چې هغه ته د ډوډۍ بندوبست وکړم، خو هغه همالته دا سبیل تر څنګ کوټې کې په خواږه خوب ویده شوی و او قراره یې ختو. ما د خبر راویښول مناسب ونه ګڼل. فکر مې کوو چې ډېر ستومانه شوی به وي، خو ویرېږم چې هغه به وږی ویده شوی وي. زموږ کسان ویلي و چې هغه ته یې د خوراک وړاندیز کړی و، خو هغه ورته ویلي و چې وږی نه دی او لاړ او په بستره کې پرېوت او ویده شو. بدري ته داسې احساسوله چې همت هم په ژور خوب کې ورننوتونکی دی. په دې خاطر راپورته شو، د هغه ځای ووت. همت په خپله بستره باندې پرېوت. لږه شېبه وروسته هغه هم په خواږه خوب باندې ویده شو. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې 13 برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 11 برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. شپه نوره تیاره او ستوري ځلېدونکي او په ډېر جبر او بې ذوقۍ سره د سهار په لور په منډه وه. همت په ژور خوب ویده و چې ګیان یې په اوږه لاس کېښود او غوښتل یې راویښې کړي. همت اړخ بدل کړ او په ډېر معصومیت سره په خوب کې ویل حسنه حارثه ما پرېږدئ. مورې حسن او حارث منع کړه، ما ټوله ورځ کار کړی او ستومانه شوی یم. دوی ما بې وخته تنګوي او د خوبه مې باسي. ګیان نیغ ودرېد او په ډېر دقت سره یې وویل زما د خم زویه، تا د ملت په خاطر څومره اوږد او سخت سفر کړی او دلته را رسېدلی. کومه مور ته چې تا واس کوي هغې ته د خیر وي. که چیرې حسن او حارث تا ورونه وینو زما معمولي دي هغوی په خپله پناه کې وساتي او ژوندي او خوشحاله دي یې کړي. ګیان ځان سنبال کړ او دوباره یې د همت په اوږه زور ورکړ. وی خوځاوه او ورته ویل مالکه پورته شه. همت سترګې پرانیستې او د ګیان په لورې وکتل. ګیان د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په ویلو سره بیا وویل مالکه سهار شوی دی، آیا د سهار لمونځ نه ادا کوي؟ همت راپورته شو او ویل ډېره مننه چې زه دې راپورته کړم، او که نه زه به په ژور خوب کې تللی وم. ګیان د لاسه ونیوه او ورته ویل راځه چې زه دې طهارت ځای ته یوسم، هلته مې درته ګرمې اوبه ایښودې دي. همت د هغه سره یو ځای بیرون راووت. لومړی په ګرمو اوبو غسل وکړ، بیا د ګیان سره یو ځای هغې کوټې ته راغی او ورته ویل ما ته د اوداسه لپاره اوبه راوړه. ګیان له لاسه ونیوه او ورته ویل ته کوټې ته راشه، هلته د اوداسه لپاره ما ګرمې اوبه هم ایښي دي. همت بیرته په خپله بستره باندې کېناست. ګیان یې د پښو لاندې یوه لویه پتیله کېښوده او ورته ویل ته اودس کوه، زه به اوبه در اچوم. همت د خپله ځایه راپورته شو او د اوبو کوزه یې د ګیان څخه واخیسته او د پښو څخه یې پتیله لرې کړه او بیا یې ورته ویل ګیانه خدای په اسمان کې دی او لاندې په ځمکه موږ ټول مسلمانان یو شان برابر یو.
کله چې زه خپل کار په خپله کولی شم نو ته به مې ولې خدمت کوې؟ همت ګوزره واخیسته او بیرون راووت او هملته کېناست او اودسې وکړ. تر دې وخته پورې بدري تات هم راغلی او کوټې تر ننوتی و. همت د اوداسه وروسته راپورته شو او د اسمان په لورې وکتل. باران ولاړو، اسمان صاف او ستورو هرې لورې ته ځلا شیندله. همت کوټې ته راننوت. ګیان لا د مخه یو لوی څادر خپور کړی او بیا دوی ټولو یو ځای د سهار د لمانځه د ادا کولو لپاره په جمع ودرېدل. د لمانځه نه وروسته بدري تات او ګیان بیرون ووتل. یخني زیاته وه. همت بیرته په خپله بستره کې ننوت او کېناست. د هغه تر مخه د برنډې په دیوال د لمدبل په واسطه انځورونه جوړ کړل شوي وو. داسې احساسېدله چې کوم حساس مسافر ته د خپل محبوب وطن کوڅې را په یادوي. د شپې دردونه خپل اخري پړاو ته رسېدلي وو، په دې خاطر چې سهار په خپلو خندېدونکو شونډو دوباره د وینې د څاڅکو په واسطه د شپې یخ تابوت مات کړی او تیارې په تلپاتې بڼه په خپل ځان کې جذب کړی وي. لږه شېبه وروسته لمر د اسرارو مرکز، د هیلو او ناهیلو د امن او خوږلانۍ د موجودیت او غایب او شته او نشته د لوبې د پیلولو لپاره په خندېدونکې توګه لکه د اور د سیوري په څیر راڅرګند شوی و او قرار د خپل ټاکلي منزل په لور روانو. رڼا د اسمان تر انتهایی پورې رسېدلې وه او د شپې ټول رازونه له منځه تللي وو. همت څه فکر وکړ او راپورته شو. ډیوی په پکولو سره مړه کړه. بیرون راووت. د هوا زور مات شوی او څلورو خواو ته تیزه رڼا او ګرمي خپره شوې وه. همت اخوا دېخوا وکتل او د حویلۍ جاج واخیست. هغه ستره ماڼۍ وه چې د پراخې ځمکې په منځ کې پرته وه. ښي لاس ته یستبیل په شمالي برخه کې د ملازمینو کوټې جوړه کړل شوې وي او په پاتې چاپیریال کې میوه لرونکي او نه میوه لرونکي بوټي ایښودل شوي وو. همت ښي لاس ته راوګرځېد او د استبل په لور راغی. اسماعیل هم هملته موجود و. هغه د خپلو غوایانو په ملاګانو وچه ټوټه وهله. دواړو یو د بل سره تود روغبر وکړ. بیا همت د خپل اس د ځان سره تړلی خورجین را پرانیست او د هغې څخه یې د مخلو بس راواخیست. بیرون د خپل اس په لور راغی. لومړی پرې په مینه لاس راښود. په ځواب کې متیع او پرمنبردار اس وشړېد. بیا همت خپل اس په هماغه برس باندې ومخه. اسماعیل هم په غواګانو باندې خپله ټوټه ګرځوله. بیا وروسته د همت په ملګرتیا د رتنا او پشپال دواړو اسونه هم وچې ټوټې وهلې او د هغوی ملاګانې ومخې. ګرمي پوره زیاته شوې وه. همت د اسونو د شاګانو د مخلو وروسته د اسماعیل خواته راغی. بیا دواړه د کوټې په لور روان شول. ګیانې مخې ته راغی. هغه لږ څه قهرجن معلومېده. د همت په لورې وکتل او بیا یې په خپل غږ سره وویل: راځئ او سبنارې وخورئ. اوهو، همت ورسره یو ځای کوټې ته راغی. په کوټه کې یو دسترخوان غوړېدلی و او د دسترخوان د پاسه 2 پلیټه ایښودي وو. په یوه کې 2 یا 3 پراټې ډوډۍ او په بل کې لږ څه یو ښکلې سبزي پرته وه. همت په پوره غور سره ګیان ته وکتل او ورڅخه یې وپوښتل: آیا تا سهارنۍ خوړلې ده؟ ګیان په تندي او د نفرت څخه په ډکې لهجې سره وویل: د مالک خور زه رتنا چې پرون ستاسو سره یو ځای دې حویلۍ ته رانوتې ډېره بد اخلاقه او مردوده نجلۍ ده. که څه هم هغه به د مخ نه ښایسته وي خو فطرت او باطن یې د خباثت نه ډک دی. همت نرۍ شانت خندا وکړه او ورڅخه یې وپوښتل: تا ته یې څه ویلي دي؟ ګیان د شکایت په بڼه وویل: دې نجلۍ د راتګ سره سم د ښځو په ځای باندې ولکه کړې ده. زه چې نن د ډوډۍ د راغستلو لپاره ورغلم نو مې کتل چې د پخلنځي ټول انتظام د هغې په لاسو کې دی. بملا خور هم ورسره ناسته وه. کله مې چې ډوډۍ وغوښته نو بملا راته په خپله ډوډۍ تیاروله، خو رتنا منع کړه او ورته یې وویل: بملا ته یې پرېږده، دې ملازمینو ته به زه په خپله څه تیار کړم. کله مې چې ترې ستا او د اسماعیل لپاره ډوډۍ وغوښته نو رتنا په پوره قهر سره وویل:
ته یوازې خپله ډوډۍ وړلی شي. هغوی دواړو مسلمانانو ته ووایي چې راشي او خپله ډوډۍ په خپله یوسي. هغې دا هم ویلي و چې هغوی ته ووایه چې د سابو لپاره خپل لوښي له ځانه سره راوړي، ځکه هغوی دواړه ملچ دي. په دې خاطر هغوی زموږ لوښي نشي استعمالولی. مالک تللی تر څو د پشپال لپاره حکیم راوړي. کله چې بیرته راستون شي نو زه به ورته د رتنا څخه په دې اړه شکایت وکړم. د داسې هندو ذهن خاونده او په مذهب کې متعصبه نجلۍ په دې حویلۍ کې نشي اوسېدلی. حماد ور مخته شو او د ګیان ملای ور وټپوله او ورته ویل ته مه په غوسه کېږه او بدري ته هم په اړه شکایت مه کوه. ما ستا د مالک سره د دې رتنا په اړه تفصیلي خبرې کړې دي. هغه یو خپل سره نجلۍ ده. د هغې د ضد په خلاف قدم اخیستل په خپله زموږ لپاره زیانمن ثابتېدی شي او بیا په ځانګړې توګه هغه وخت چې موږ ټول په خلاف یو موټی اوسو کېدی شي هغه د دې یووالي د علت د پوهېدو لپاره زموږ د ټولو څارنه وکړي او د هغې دا ډول څارنه زموږ لپاره زیانمنه وګرځي. ته په دې اړه اندېښنه مه کوه. زه په خپله ورځم او د خپل ځان او اسماعیل لپاره ترې ډوډۍ رااخلم. ته راته همدومره وایه چې ډوډۍ د کومه ځایه ترلاسه کېدی شي. ګیان د شرم احساس وکړ او ورته ویل د حویلۍ په شانتنۍ برخه کې یوه کړکۍ ده. ټولو نوکرانو ملازمینو ته د همغې کړکۍ څخه ډوډۍ ورکول کېږي. حماد بیرته بیرون ووت. د حویلۍ باغ ته راغی. هغې دوه سترې سترې پاڼې راپرې کړې او د خپل ټال په پیڅکه یې پاکې کړې او بیا یې د حویلۍ شاتنۍ برخې ته ورغی. د کړکۍ څنګ ته د رارسېدلو سره سم حماد د هغې په پله باندې لاس کېښود او ور وټکوله. لږه شېبه وروسته رتنا راغله او د حماد په لور د کتلو سره سم یې وویل د سهارنۍ د اخیستو لپاره راغلی. حماد په لور د کتلو پرته وویل هو. رتنا خپل لاس ورګوت کړ او ورته ویل خپل لوښي راوړه. صحیح ده چې ته به زموږ محسن یې خو دا د هندوانو حویلۍ ده او ته یو ملک انسان یې. حماد ورته دواړه پاڼې ورکړي او ورته وویل په دې پاڼو کې زما او د ګاډیبان اسماعیل ډوډۍ واچوه. رتنا ورته په ترخه ژبه وویل د محسن په څېر به زه هرومرو ستا خدمت وکړم، خو تېره ورځ چې دا هغو ملچیانو په کور کې تا زموږ د حرم سپکاوی کړی د هغې سزا به هرومرو تا ته درکول کېږي او ستا لپاره سزا همدا ده چې ته به دلته زما په شتون کې د یو ملچ په څېر ژوند کوي تر څو د خپلې غلطۍ احساس وکولی شي. لکه څنګه چې اور په اوبو له منځه ځي په همدې توګه به زموږ د حرم څخه هم ګناه لرې کېږي. واوره زه د خپل د حرم سپکاوی نشم زغملی. ته یو ځواکمن انسان یې په هر ځای کې بریالی کېږي خو زموږ د حرم ته په سپکاوي کول به ته هېڅ بریا ونه مومې. حماد د غوسې او قهر نه شین سور کېده او وویل دا ستا بېعقلي ده چې زه دلته ستا د یو نوکر په څېر او د یو ملچ غوندې ژوند وکړم. زه یو ازاد انسان یم او د دې ځایه همدا نن حرکت کوم. واوره لکه څنګه چې اور په اور نه مړ کېږي په دې توګه ستا خبرې په ما هیڅ اغېز نه کوي. لکه څومره چې اسمان د ځمکې څخه پورته دی په هماغه اندازه زما لاره له تا جدا ده او زما خیال او فکر ستا د دې عبث او چټي فکر نه لوړ دی. که څه هم زه یو انسان یم او د بشریت د خدای ورکړو غوښتنو څخه پورته نه یم خو د هغې سره بیا هم ستا د بدنیتۍ او بېدینۍ د سیلاب څخه خوندي یم. حماد لږ څه تم شو خو یو ځل بیا یې د توپان په څېر په خبرو پیل وکړ. ته د بدشګوني یوه څپی او زه ستا د بېدینه کړنو پابند نه یم په دې خاطر چې زه اوس پوهېدلی یم چې ستا ذهن تل د بدۍ په لور الوت کوي. ما ستا د ورور سره مرسته وکړه، ستا عزت مې خوندي کړ او بیا د باران او توپان د پروا کولو تاسو دواړه دلته راورسولی. په کار خو دا و چې تاسو زما ممنوعیت کړی خو برعکس ته ما ته ملچ وای. آیا زه همداسې وانګرم چې ستا د روایتي هندو ذهنیت ثبوت ورکړی دی؟ که چیرې همداسې وي نو زه به وانګرم چې د هندو په دې ځمکو کې تر ټولو زیات ملچ دي ته د هغوی نه هم زیات لوېدلي. ته سپکه ذلیله او وروسته پاتې نجلۍ، کاشکې چې د کوم ملچ په کور کې پیدا شوی وي نو تا ته به دا احساس شوی چې ټول انسانان یو رقم دي. نیک او ستر هغه څوک ده چې د نیکو او ښو اعمالو خاوند اوسي. رتنا په سخته غوسه او تحقیقي لهجې سره وویل زه له تا نه نفرت کوم.
یاد ساته چې بدن ته ورننوتلې نیزې ویستل کیږي خو نفرت ترې نه ویستل کیږي. حماد ورته د لوټي ځواب په تیګه ورکړ او ورته ویل څومره چې ته له ما څخه نفرت کوې د هغې لس هومره زیات زه له تا څخه کرکه او نفرت لرم. ته کمینه ذلیله او نیچ کاش چې له تا سره نه وای مخ شوی. رتنا د غوسې نه شونډې خوړلې او ولاړه وه خو بیا یې هم د ضبط نه کار واخیست. په لاس کې د نیولو پاړو څخه یې په یوې کې جوش کړل شوي سابه او په بل کې څو پراټې ډوډۍ کېښودې او حماد ته یې ورکړې. حماد دواړه پاڼې راواخیستې او د رتنا په لورې په نفرت سره وکتل او یو ځل بیا یې ورته ویل که په راتلونکي کې دې زما په خلاف ژبه پرانیسته نو یاد ساته چې ژبه به دې درڅخه پرې کړم. رتنا په پوره کرکې او نفرت سره ورته وویل ورځه ته راغلی ژبه پرې کوونکې ستا په څېر مې ډېر کتلي دي. د یو چا ژبه پرې کول داسې اسانه کار نه دی. کومه ورځ چې ته زما ژبه پرې کړې هغه ورځ به ستا د ژوندانه اخري ورځ وي. اوس د دې ځایه ورځه له تا سره خبرې کول هم نه غواړم. حماد بیرته خپلې کوټې ته راغی. ګیان او اسماعیل دواړه ناستو. د دواړو ترمنځ هغه ډوډۍ چې ګیانه وړې وه لکه څنګه چې وه هماغسې پرته وه. یوې لورې ته د اوبو منګې او د خاورو 2-3 پیالې پرتې وې. حماد چې کومه ډوډۍ راوړه هغه یې هم په منځ کې کېښوده. بیا درې واړه په ډېره مینه او ښه خوشحاله چاپېریال کې خپله سهارنۍ وخوړه. حماد، ګیان او اسماعیل درې واړو په خپل منځو کې خبرې کولې چې بدې تاتې هم کمرې ته ننوت او د حماد په لورې د کتلو سره سم وویل ایا تاسو سهارنۍ خوړلې ده؟ ګیان راپورته شو او وویل هو مالکه موږ خپلې ګېډې مړې کړې دي. دا ځل حماد بدې تات ته مخ کړ او ورته وویل ته چیرې تللی وې؟ بدري تات د هغه سره د هغه تر څنګ په ټاټ کېناست او وویل ما د پشپال لپاره حکیم راوستی و. هغه مرهم او پټۍ وکړل او بیرته ولاړو. نو د هغې وروسته زه ستاسو خواو ته راغلم. مخکې له دې چې حماد په ځواب کې څه ووایي بدري تات د ګیان په لور مخ کړ او ورته وویل ګیانه اسماعیل له ځان سره واخله او د دې غوایانو او نورو اسونو ته ګیا او دانه برابره کړه. تر څنګ بدري تات ګیان ته خاصه اشاره وکړه. مطلب دا و چې اسماعیل له ځان سره واخلي او د دې ځای وکاږي. ګیان وخت ضایع نه کړ او سم د لاسه اسماعیل له ځان سره کړ او ورته وویل بدري تات چې سخت دریځه مسلمانو او اصلي نوم یې ابوالفتح د حماد په لور د کتلو سره وروسته وویل اوس راته ووایه چې تګلاره مو څه ده؟ حماد تر مخ په څرګنده توګه وویل اراده لرم چې نن ماښام د دې ځایه د مهد الله په لور روان شم. زه به د شپې خپل سفر ته دوام ورکړم. زه هیله لرم چې په مهد الله کې بیلق خان ته د بېوسۍ د مرګ نه خلاصون ورکړل شم. زه به د هغه د خوندي کولو پوره هڅه وکړم. بدري تات ورته په ډېره پټه توګه وویل مهد الله ته د ورسېدو سره سم په رایان شرم کې د پانډت پرماندت سره ووینه. کیدای شي چې ستا تر ورسېدو پورې هغه د ایلق خان پورې ورسېدو کوشش کړی وي او د هغه د ازادۍ په اړه کومې پرېکړې ته رسېدلی وي. زما یو خبره یاده ساته چې په دې ځمکو کې زما د ملت او مذهب د کار کولو په وخت کې بعد څه خلک ستاسې په خپلې ولکې کې د اخیستلو هڅې وکړي. هغوی به کله هم د یوې لارې او کله هم د بلې لارې ستاسو د کنټرولولو هڅې وکړي. یو شمېر خلک به ستا د وجود او د ښایست او ښه جوړښت تر اغېز لاندې راشي او تا ته به د شک په سترګو ګوري. کیدای شي هغوی د دې ځایه ډېرې ښکلې نجونې نورې هم ښایسته او ستا تر مخ راوړاندې کړي او ستا پوهه، علم او ذکاوت تر خپل اغېز لاندې راوړي او په دې توګه له تا څخه د داسې رازونو د راسپړلو هڅې وکړي چې پکې به نه یوازې زموږ د دواړو بلکې د ملت ګټې هم خوندي نه وي. بدري تات خاموش شو او په فکر کې ډوب شو او یو ځل بیا وویل دا فکر مه کوه او بیا دلته کار پیل کړه. په دې فکر کې شه چې د نیشاپور نه تر مهد الله پورې دی دا دومره اوږد واټن د څه لپاره وهلی دی؟ حماد ورته په ډېر عجز او انکسارۍ سره وویل زما محترمه، زما مشره، زه به ځان زار کړم خو هېڅکله به هم دا ډاګیزه نه کړم چې زه څوک یم او دا چې ته بدري تات نه بلکې ابوالفتح یې. زه له تا سره ژمنه کوم چې زه به خپلې ارادې فعاله وساتم او خپلې ارزوګانې او هیلې به خاورې نه کړم. زه به د دې ځمکو څخه د وفا نوی مضمون ولیکم او د خپل زړه راز به هیڅ چا ته هم څرګند نه کړم.
په دې کې زما د دنیا او آخرت دواړو راز پټ دی. لکه څنګه چې ماهی د ویده کېدو په وخت کې سترګې نه پټوي او لکه څنګه چې هګۍ د پیدا کېدو په وخت حرکت نه کوي، په همدې توګه به زه هم د خپل مقصد د ترلاسه کولو لپاره بیداره اوسم او خپل فرض به ادا کوم. حماد لږ څه نور هم ویل غوښتل شي، په دې وخت کې ګیان ننوت او د حماد په لورې په کتلو سره وویل تاسې پشپال ورغوښته یاست. بدري تات هم ودرېد او حماد ته وویل ورشه او د هغه سره ووینه، هغه د ډیره وخت ستا پوښتنه کوي، خو ستا د راتللو نه زه لږ نور څه هم درته ویل غواړم. حماد راپورته شو او د کوټې نه راووت. پشپال په خپله بستره باندې پرېوت چې حماد د ګیان په لارښوونه هغه کوټې ته ورغی. پشپال د لاس په اشارې سره ګیان ته د وتلو وویل. ګیان هم بیرته راستون شو. پشپال حماد ته وویل حماده دروازه وتړه او زما خبره واوره. حماد دروازه وتړله او د پشپال په بستره کېناست او وی ویل ووایه څه راته ویل غواړې. پشپال لږ څه فکر وکړ او حماد د تیږو څخه جوړ کړل شوی هغه بوتان کتل چې د بسترې ښي لوري ته د دیواله په منځ کې خوندي شوي وو. حماد یو ناڅاپه ټکان وخوړ ځکه چې پشپال پرې ناڅاپي غږ وکړ حماده آیا ته به د تل لپاره په دې حویلۍ کې پاتې کېږي؟ حماد په مشکوکو سترګو پشپال ته وکتل او ورته ویل زه به درته ډېر کم تر سترګو شم، کیدای شي ستا لپاره دا خبره نوې وي چې نن ماښام زه له دې ځایه کوچ کوم. پشپال ترې په اندېښنې سره وپوښتل چیرې ځې؟ مختلاو ته ځم. د څه په خاطر؟ زما کار کلي محلې او خار ته سفر کول دي او ستا د ماما د تجارتي شیانو لپاره د قیمتونو او ارزښتونو معلومول دي. بیرته به څه وخت راستنېږي؟ هیڅ نشم ویلی. کیدای شي چې په اونیو کې او یا هم په میاشتو کې بیرته راستون شم او یا کیدای شي چې د مختلا څخه نیغ نګرکور ته ولاړ شم. پشپال د حماد لاس په خپل لاس کې ونیو او ورته ویل حماده کاش کې د دې حویلۍ په ځای ته له ما سره په کوم داسې ځای کې وای چیرې چې ما تا ته پرته له ویرې ویلی شوی چې ای زما وروره، زما دوسته، زما محسنه، ما ته د خپل مقدس کتاب هغه برخه واوروه کومه چې تا په هغه سخت باران او طوفاني هوا کې د ځنګل تر مخ د اسماعیل په فرمایش اوروله. کاش کې زه د اسماعیل په څیر د دې د حرم څخه آزاد شم او ستا تر څنګ ودرېږم. زه څومره بېوسه او مجبور انسان یم. د ستورو مزل د خپرونې درنو او قدرمنو اوریدونکو، دا وه د نیشاپور د شاهین داستان یا ناول 11مه برخه. په دې هیله یم چې ادبي تنده مو پرې خړوبه شوې وي. دا چې په راتلونکې برخه کې به بیا له کومو پیښو او کومو موضوعاتو سره مخ کېږو، دا به په راتلونکې 12مه برخه کې واورو. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم تاسو چې هر چېرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو من ښه وختونه.